السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول مسلمانان د لوی اختر خوشحالي ډېر ډېر مبارک شه. خاص کر بیا هغو ته ډېر مبارک شه کوم د خپل کلي وطن نه بهر دي، مسافر دي، خپل مور او پلار ټول لرې دي، نو ټول ته ډېر ډېر اختر مبارک شه. بله خبره دا ده چې چا بورکونه کړي وي خپل ګاونډیانو د هغو چا بورک نه وي کړی هغو ته غوښه ورلګي، ځکه چې تاسو ته تم هم کېږي او دا غټه خوشحالي ده. په دې خوشحالۍ کې ټول را یوځای کړي ځکه چې غریب له غوښه ورلګي لازمي ډېر ښه ثواب الله پاک تاسو ته درکړي. الله پاک تاسو نور څه وس هم درکړي، خو د غریبانو خیال لازمي ساتئ. بله خبره دا ده دې وخت خلک چکرې وهي، بهر وځي، موټرسایکل او دې باندې ډېر سپورټونه وهي، نو خیال کوئ ځکه چې خپل بیا به داسې نه وي خپې او لاس به مات وي او په کټونو کې به پراته شي بیا کلونه خو خپل تاوان دی. خیر چکر خو پکار دی، خو آرام سره چکر وهئ ځکه ډېر سپورټونه مه وهئ. او بل دا خبره ده چې مال دا ویډیو تاسو سره شریک کړم، دا غټه خوشحالي ده، لوی اختر دی، خو دا ټولو مسلمانانو ته بار بار بیا مبارک شه. نو موږ سره والسلام.